شامداس نن انسرټ منیو کې دغه ټیکسټ ساحه مونږ ویلې وه دا ساحه پاته وه بله ښه په ټیکسټ ساحه کې اوله برخه چې ده هغه د ټیکسټ باکس په نامه باندې ده د ټیکسټ باکس څخه هدف دا دی که چیرې موږ تاسې غواړو چې موږ یو خط ولیکو او هغه خط په خپل ډاکومنټ کې یوه طرف او بل طرف ته واړوو مثلا تقریبا عکس غوندې یو خط لیکمه عکس غوندې بیا تغییر و تبدیل پکښې راولم چې مثلا یا په یوه طرف کې راولم یا په بل طرف کې راولم د دې لپاره زه د ټیکسټ باکس څخه استفاده کوم مثلا راځمه مثال ښه مثلا ټیکسټ باکس جوړ شو زه غواړم چې مثلا دا خط پکښې ولیکم مثال دا خط چې مې پکښې کې ولیکئ اوس د دې ټیکسټ باکس سره ډایرکټ دلته د فارمات بټن هم فعاله کېږي کله چې د فارمات بټن فعاله شو دغه ټیکسټ باکس چې دی مثلا پر دې ځای باندې زه کلیک وکړمه دا ټیکسټ باکس زه کولی شم چې یا دې طرف ته راولم یا مثلا لوړ کړم یا هر طرف کې چې زما خوښ وي تقریبا د عکس غوندې زه تغییر و تبدیل پکښې راوستلی شم په خپل ډاکومنټ کې په دې ځای کې زه کولی شم چې عینا لکه مخکې چې موږ تاسې دغه که مو ویله شیپونه چې مو ویله عینا د شیپ مطابق یا د شیپ په رقم باندې زه کولی شم چې تغییر و تبدیل پکښې کې راولم پر څه رقم باندې چې زما خوښه وي هر تغییر و تبدیل چې مو خوښ وي د شیپ مطابق په شیپ کې چې مو کوم شیان ویلي وي هغه کولی شئ چې دلته پر دې ټیکسټ باکس باندې تطبیق کړئ او بیا وروسته دا ټیکسټ باکس چې کله جوړ شو ستاسو د خوښې مربوط یې مثلا یوه طرف او بل طرف ته یې واړوئ او یا هم په دایروي شکل باندې حرکات ورکوي و دې ټیکسټ باکس ته نو د دې لپاره استفاده کېږي دا به هم ډیلیټ کړمه دا ټیکسټ باکس د ټیکسټ باکس څخه وروسته بله ساحه چې ده د کویک پارټس په نامه باندې یادېږي کویک پارټس څخه هدف دا دی که زموږ هدف په کویک پارټ کې که چیرې موږ غواړو چې مثال زه په یو کمپنۍ کار کوم د دې کمپنۍ د خوا څخه زه مثلا یو لیټر چاته استوم دا لیټر شاید زه یوه نفر ته واستوم شاید سلو کسو ته واستوم شاید زرو کسو ته واستوم اوس په لیټر کې زه دا لیټر مې مثلا نیوشته دی زه مجبور یم چې په اخر کې مثلا خپل نومر ته نیوشته کړم چې د بلانکې د طرفه څخه خپل د ټلیفون نمبر ورته ولیکم چې دغه زما د ټلیفون نمبر دی خپل ایمیل ادرس ورته ولیکم ایمیل ادرس او ټلیفون نمبر دا چې زه هر ګړی نیوشته کوم شاید دا رقم یو دغه په شکل راسي چې یو نقطه یې غلطه سي مثلا د یوه عدد پر ځای باندې زه شاید بل عدد واچوم د دې لپاره زه د کویک پارټ څخه استفاده کوم په کویک پارټ کې اوله برخه چې ده د اوټو ټیکس په نامه باندې دی اوټو ټیکس مثلا دغه اوسنی چې پکښې کې دی یا مثلا زه غواړم چې اوس یو نوی جوړ کړم مثال دا د احمد د خوا څخه دی دا لیټر صحیح دی دا مخکې ما جوړ کړی و هغه ور ولوېدی دا به زه ډیلیټ کړم اوس راځم مثلا مثال د محمود د خوا څخه دا لیټر دی صحیح دی د ټلیفون نمبر د محمود ده مثلا دا یم فون نمبر یې مثلا 09 مثلا دا ټلیفون نمبر دی صحیح دی ورپسې د هغسې په ترتیب سره مثال دا یم ایمیل ادرس چې دی هغه مثلا mahmud@gmail.com صحیح دی دا یم .com دا زه غواړم چې هر لیټر ته زه دغه شی ورواچوم تکرارا یې ورواچوم نو د دې لپاره زه راځم دا ساحه سلیکټ کوم محمود راځم و کویک پارټس په کویک پارټس کې دا سیف سلیکشن ټو کویک ګالري د محمود په نامه باندې دا ثبت کړي دا به اوکې کړم اوس په هر ډاکومنټ کې که چیرې زما هدف دا وي چې زه دغه تکرارا ورواچوم یا هر ګړی ورواچوم راځم دلته و کویک پارټس په کویک پارټس کې دغه د محمود په نامه باندې دا یې جوړ شو دا زه کولی شم چې په هر لیټر کې یې زه ورواچوم نو د دې لپاره زه د کویک پارټ څخه استفاده کوم او لوی دغه چې لوی هغه استعمال ځای یوازې دا دی دا زه کولی شم چې دغسې هم ولیکم په لاس باندې ولیکم خو دا تقریبا یو ایرر ماته نه راکوي پر دې رقم چې زه یو وار د ټلیفون نمبر ښه کلیر ولیکم چې دغه زما د ټلیفون نمبر دی بیا که یو وارې پیسټ کوم که سل وارې پیسټ کوم هغه یو شی دی راخلي پیسټوي او دا که زه یو د ټلیفون نمبر سل وارې زر وارې لیکم شاید یو وار زما څخه داسې دغسې چې یو عدد راڅخه پاتې سي یا یو عدد راڅخه اضافه سي یا په ایمیل ادرس کې دغه رقم باندې صحیح دی نو د دې لپاره زه د کویک پارټ څخه استفاده کوم ورپسې په کویک پارټ کې بله برخه چې دا هغه د ډاکومنټ پراپرټي ده د ډاکومنټ پراپرټي څخه هدف دا دی چې دغه ډاکومنټ په چا پورې مربوط دی مثلا دا په احمد پورې مربوط دی مثال دا به زه یوزر به یې ډیلیټ کړم دا د احمد په نامه باندې دی دا ډاکومنټ
دا چې د احمد په نامه باندې سو اوس که چیرې زما په بل ځای کې نیت چې زه په دغه ځای کې بیا زه دغه ور واچوم مثلا د احمد نوم ور واچوم مثال زه بیرته بیا راځم هلته او ټر کلیک کوم خپله دا د احمد ور اچوي صحیح دی یعنې دې ته ضرورت نشته چې زه احمد هر ګړی ټایپ کړم یا مثال د خبرې د هغه څخه وروسته په دې ډاکومنټ پراپرټي کې مثلا کټګوري په کومه کټګوري پورې دا مربوط دی شاید دا کتاب یا مثلا دا متن په ریاضي پورې مربوط وي شاید په فزیک پورې مربوط وي شاید په کمپیوټر پورې مربوط وي شاید یو بله موضوع وي هغه کولی شم چې په دې ځای کې یو کټګوري ورکړم کمنټ دی مثلا کمپنۍ د کمپنۍ ادرس دی ایمیل ادرس دی دغسې په ترتیب سره تر اخره پورې ټوله شیان دا ته کولی شې چې وختي پکې کې اډ کړې هر وخت چې نیت و فقط مازې انسرټ یې ورته نور تغییر و تبدیل نه درڅه غواړي مثلا زه غواړم چې د کمپنۍ نوم مثال د کمپنۍ نوم څه دی مثلا د هابیتات په نامه باندې مثال صحیح د هابیتات په نامه باندې دا کمپنۍ ثبت شوله اوس که چیرې زه بیا غواړم چې په دغه ډاکومنټ کې د کمپنۍ نوم ور واچوم زه راځم پر کمپنۍ باندې کلیک کوم خپله هابیتات ور اچوي یا مثلا دغه اوټر دی دا زه ځینې دغه کومه ډیلیټوم مثلا دا چې مې ډیلیټ کړي راځم رابسم و فیلډ ته ښه یو واره به د فیلډ در مخه دغه جوړ کړمه ښه ډاکومنټ پراپرټي په دې ځای کې به اوتر جوړ کړمه هغه دغه د منځه تللی دی اوس مثلا زه غواړم چې محمود ولیکم صحیح دی محمود دا جوړ سو دا چې کله جوړ سو زه غواړم چې مثلا په دغه ځای کې دلته چې مې انټر وکړي په دې ځای کې زه مثلا محمود غواړم چې ور واچوم پر دې ځای باندې د دې لپاره راځم و دې دغه ته کویک پارټس ته په دې ځای کې راځم و فیلډس ته په فیلډس کې مثلا پر دې باندې چې مې کلیک وکړي مثال د اوټر نوم ور اچوم غواړم چې په غټ کیس باندې ور واچوم د دې لپاره اوکې کوم دی محمود راولي او په غټ تور باندې دغسې په ترتیب سره تر اخره پورې په ټلیفون نمبر کې مو ایډیټ راوستی په ایمیل ادرس کې مو ایډیټ راوستی هر ځای کې چې مو تغیر تبدیل راوستی هغه کولی شي چې د فیلډ څخه تاسو تغیر تبدیل پکښې راولي د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده دا به زه ډیلیټ کړم بله ساحه چې ده د بلډینګ بلاک ارګنایزر په نامه باندې ده پر بلډینګ بلاک ارګنایزر باندې چې زه کلیک وکړم دلته مختلف ډولونه د کور پیجو د راسره دي د ټکسټ باکسو د راسره دي د اکویشنز د راسره دي مخکې چې کوم اکویشنونه د ریاضي دپاره مثلا جوړ کړي دي فوټرونه د فوټر خو موږ ووایه چې فوټر څخه هدف څه دی چې موږ د صفحې نمبر ور او هیډر هم دغه رقم یو دغه دی چې یا مثلا د ډاکومنټ هغه کس چې چا لیکلی دی د لیکونکي نوم دی مثلا فصل دی مثال د صفحې نمبر دی یا بیا په فوټر کې راچو یا بیا په هیډر کې دغه مختلف ډولونه دي د فوټر او د هیډر دا چې مخکې جوړ شوي دي دا بیا پیج نمبرونه دي مختلف نمبرونه مثلا دا نمبر دا زه کلیک کومه دا یې په دې ځای کې دا دغه ویني یو صحیح دی مثلا پر دې ځای باندې کلیک کوم په دې ځای کې ویني پی جی یو دا بل ډول دی ورپسې پر دې ځای باندې کلیک کوم دا بل ډول دی مثلا پر دې ځای باندې کلیک کوم دا بل ډول دی دا مختلف د پیج نمبرونه دي دغسې په ترتیب سره تر اخره پورې مثلا ځمه ټیبلونه دا مخکې پری ډیفاین ټیبلونه دي چې مخکې جوړ شوي دي مثلا ټیبل اف کانټینټس یا فهرست هر ټیبل او هره ساحه چې په کار ده مثلا واټر مارکونه واټر مارک موږ نه دی ویلي تر اوسه پرې هغه په ډیزاین کې وایو کوم واټر مارک څه په کار دي دا مختلف ډولونه تاسو کولی شئ چې ور واچوئ مثلا زه راځمه مثال یو کور پیج راچوم دا کور پیج دلته دا کور پیج سلیکټ شو فقط دلته پر انسرټ باندې کلیک کوم په دې کور پیج کې زه کولی شم چې تغیر تبدیل راولم دغه کور پیج دا زما د ډاکومنټ دپاره تقریب د هغه وقایه چې موږ تاسو ورته وایو یا د ډاکومنټ د شروع یو ورقه دا هغه ورقه شوله په دې ځای کولی شم چې تغیر تبدیل بیرته خپل د خوښې مربوط یې پکښې راولم یعنې حتمي دا نه دی چې مثلا دغه کور پیج زه باید 100% دغه شی استعمال کړم کولی شم چې یو بل عکس واچوم دا موږ تاسې په دغه کې مو ولي وه په دغه ځای کې مو ولي وه په کور پیجو کې صحیح دی دا د دې دپاره استفاده کیږي ورپسې بیا راځم مثلا دغه بلډینګ بلاکس په دې ځای خو مو سر خلاص بلډینګ بلاکس باندې مثلا بل ډاکومنټ زه جوړوم مثال راځم و انسرټ ته زه خپله کمپنۍ لرم غواړم چې د خپلې کمپنۍ لپاره یو لوګو جوړه کړم نه دی هغه چش ټاپه چې موږ تاسو ورته وایي یو خو دغه ټاپه ده چې پر دغه باندې وي د رنګ ده یا یو لوګو زه غواړم چې جوړه کړم مثلا راځم و شیپ ته په شیپ کې غواړم چې یو لوګو دا رسم کمه مثال دا یو دغه سو شیپ سو ورپسې راځم غواړم چې مثلا بل شیپ کښې کې رسم کمه دا مثلا بل شیپ غواړم د دې شیپ رنګ ور واړوم ښه دیم پر دې رقمه شیپ فیل دا به ژړ کمه صحیح سو دا چې مې ژړ کړي ورپسې بیرته بیا راځم
و دغه فارمټ ته په فارمټ کې راځم یو بل دغه وراچوم مثلا دا غواړم چې پکې راسم کوم راځم پر دغه شیپ باندې کلیک کوم غواړم چې یو بل شیپ مثلا پکې راسم کوم دا به مثلا دا یو شیپ پکې راسم کوم دا مثلا یو بل شیپ دی غواړم چې دې ته یو بل رقم رنګ ورکړم مثلا تیز شین یا داسې یو رنګ چې نو کې سم معلوم سي مثلا زرغون تاسو دا فکر وکړئ چې دغه زما د کمپنۍ یو لوګو ده مثال اوس په دې ځای کولی شئ چې دا شیپ دغه ټیکسټ هم پکې ولیکئ کومه کمپنۍ ده مثلا هغه کولی شئ دا خو موږ تاسو په شیپو کې ولیوه دا زما د کمپنۍ یو لوګو ده زه غواړم چې دا د خپل ځان سره وساتم او هر ګړی چې غواړم چې په ډاکومنټ کې استفاده ځنې وکړم کولی شم چې بیا استفاده ځنې وکړم اول دپاره راځم دا اول شیپ سلیکټوم دوهم شیپ سلیکټوم دریم شیپ سلیکټوم دا شی موږ تاسو ولیوه دا یو ګروپ ځینې جوړوم د دې څخه صحیح دی اوس چې ګروپ ځینې جوړ شو زه چې دا یوه ته حرکت ورکړم ټول حرکت کوي دا تاسو فکر وکړئ چې دا زما د کمپنۍ دغه سو هغه لوګو سوله په اصطلاح باندې راځم دا د ځان سره سیووم سیو مې کړله مثلا مثال دیم کمپنۍ لوګو صحیح دی دا چې راسره ثبت شول دا یم اوکې دا ثبت شول راسره اوس زه غواړم چې مثلا یو نوی ډاکومنټ خلاص کړم نوی ډاکومنټ چې مې خلاص کړي ټیکسټ مې ولیکئ دا خلاص شو غواړم په د اخره کې خپل د کمپنۍ لوګو واچوم راځم و انسرټ ته په انسرټ کې راځم و دې ته په دې ځای کې بیرته و بلډینګ بلاکس ته راځم په دې ځای کې پر نیم باندې چې زه سورټ کړم د چیش په نامه باندې ما ثبت کړه د کمپنۍ لوګو په نامه باندې او اوس د کمپنۍ لوګو پسې ګورئ دا کمپنۍ لوګو ده ښه دا به نه ډیلیټ کوم دا به انسرټ کړم دا لوګو خپل ولیدل نو کویک پارټس د دې لپاره استفاده کیږي که څوک مشکل لري ویې وایست په دغه کمپیوټر کې پاتېږي در سره خو دا خو اوس ما د کمپیوټر څخه راواخلئ هر وخت پورې چې ستا خوښ یې تر هغه وخت پورې کولی شې چې دغه یې کې در سره وساتې که د چیرې بیا یو وخت هدف دا سو چې ته غواړې چې دا ډیلیټ یې کړې فقط راځې هغه کمپنۍ لوګو مثلا پیدا کړې دا د دا کمپنۍ لوګو په دې ځای کې ډیلیټ یې بره د منځه ځي و یا چې هغه سره نه بیا ځي د افیس سره دا ځي و کمپیوټر انسټالیشن پرېږده د افیس سره هم ځي صحیح دی ولې افیس چې تاسو اول د بار واچوئ افیس کې دغه شان پری ډیفاین نه دی دا خو تاسو خپله جوړ کړئ اوس په مایکروسافټ افیس کې بیا دغه شان دا خپله پکښې کې دی دا ته نه ځینې ریموو کولی شې دغه کولی شې چې د دې ځای څخه مثلا ډیلیټ یې کړې په دې ځای کې مثلا مختلف شیان یې ستا نه دي خوښ مګر کله چې افیس چې د سره څخه بل ور انسټال کړي بیرته دا ټوله شیان نوي راځي مګر هغه شیان چې تا جوړ کړي دي هغه د منځه ځي پکښې کې صحیح دی نو دا کویک پارټ شو د کویک پارټ څخه وروسته بله ساحه چې ده د انسرټ ورډ آرټس په نامه باندې دی انسرټ ورډ آرټس څخه مثلا هدف دا دی دا هم تقریبا لکه مثال لکه لوګو چې مثلا موږ جوړوو مثلا ته غواړې چې په دغه ډاکومنټ کې دغه د دې ساحې د سټایل ور واړې د خط ډول ور واړې مثلا پر دې رقم باندې بیرته دغه هم کولی شې چې تغییر و تبدیل دا تقریبا دا رقم شو لکه عکس غوندې صحیح دی دا یم فارمټ اوس په دې ځای کې دا زه غواړم چې په کم ځای کې راولم دا دغه صحیح سو ویډیو پرووایډس دا تاسو دا رقم فکر وکړئ چې دا مثلا ستاسو د کمپنۍ نوم دی په اصطلاح باندې یا مثلا غواړئ چې د دې پر ځای باندې مثلا زه به دلته دغه نوشته کړمه مثال یا بیا دلته نه نوشته کومه راځم مثلا په دغه ځای کې به نوشته کړم دیم دغه کمپیوټر اکیډمي غواړم چې دا زما دغه د کمپیوټر اکیډمي دپاره مثال یو دغه جوړ کړم یو نوم یې جوړ کړم نوم خو د تقریبا دا زه باید ښایسته یې جوړ کړم او په اصطلاح باندې یو قسم یې دا رقم جوړ کړم چې خلک ورته راجلب شي نو د دې لپاره زه راځم و انسرټ ته راځم پر دې ځای باندې مثلا دا رقم یو شکل ورته انتخابوم یا مثلا دا شکل مې نه دی خوښ مثال ښه راځم مثلا دا رنګ باندې فیل کوم صحیح دی یا مثلا دا رنګ مې نه دی خوښ مثال پر دې رقم رنګ باندې یا دا رنګ هم د کار نه دی ښه دا رنګ هم نه دی د کار
سم دی صحیح دی مثلا دا رنګ ورپسې کولی شو چې د هغه رنګ بیرته په دې ځای کې هم تغیر یې کړو صحیح دی مثلا پر دې رقم باندې دا دغه شوله آوټلاین یې مثلا څه رقم غواړم چې ووایو مثلا دا آوټلاین دی ورپسې شیپ افیکټس مثلا څه رقم غواړم چې دغه شیپ تغیر پکښې کړم 3D شکل شو اوس په هر ځای کې چې زما خوښ یې دا شیپ زه کولی شم چې دغه حرکات ورکړم په کوم ځای کې زما خوښ ده چې په هغه ځای کې زه پیسټ کړم مثلا دا کمپیوټر اکاډمي د دې ځای څخه وځم دا زما د مثلا د سنټر نوم دی په اصطلاح باندې د دې دپاره موږ په انسرټ کې د دغه ورډ آرټ څخه استفاده کوو تقریبا لوګو درته جوړیږي خو دا په تاسو پورې مربوط دی شاید یو ټکسټ دا رقم یې چې تاسې خپله سلیکټ کړئ مثلا وروسته یې واړوئ ځینې وخت بیا دا رقم یې چې ته راځې خپله پر دې ځای باندې کلیک کوې مثلا غواړې چې یو بل ټکسټ ته د سره څخه وباچې دلته درته وایي یور ټکسټ هیر په دې ځای کې ته کولی شې چې دغه یې کړې ټایپ یې کړې خپل ټکسټ بیرته بیا عینا دغه رقم تغیر او تبدیل کولی شې چې پکښې راولې لکه دا مخکني کې چې مو راوستی صحیح سو د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده دا ساحه دا بیا ډراپ کیپ دی د ډراپ کیپ څخه شاید په ځینو ځایو کې مو لیدلي وي مثلا دا ای ده مثال ته غواړې چې دا ډراپ کیپ کې مثلا پر دې رقم باندې کې په ځینو اخبارو کې مو شاید لیدلي وي یا په کتابو کې یا مثلا غواړې چې د باندې کې صحیح دی یا غواړې چې مثلا په دې ځای کې تغیر او تبدیل راولې مثلا پر دې ځای باندې کې پر کوم ځای باندې چې ستا خوښ ده دا چیش لپاره استعمالیږي چیش لپاره ده که متوجه سوي یاست ځینې وخت اوس دی په څو لیکو کې راغلی دی دا ای په درو لیکو کې درې لیکې نیولي دي ځینې وخت مثلا درې نومه دي مثال درته وایم درې سره په یوه توري باندې شروع کېږي اوه احمد دی اجمل دی مثلا ایمل دی درې سره په یوه توري باندې شروع کېږي دی د دا درو دانو ایګانو پر ځای باندې غواړي چې یوه دانه ای ورکړي صحیح دی نو د دې لپاره موږ کولی شو چې د دې څخه استفاده وکړو مثال یې مثلا په دې ځای کې بیا زه درته ولیکم دا به زه ډیلیټ کړم ځینې دا به هم ډیلیټ کړم دا هم ډیلیټ راځم مثلا پر دې ځای باندې مثال دا هم د احمد په نامه باندې بل د اجمل د جمل په نامه باندې او بل هم د چیش په نامه چې په ای باندې شروع کېږي په ای شروع کېږي خو زه اوس دغه درته چیش مثلا دم آرین RAIN مثال اوس غواړم چې دغه ای زه دا رقم کړم مثلا درې سره په ای باندې شروع کېږي احمد سو اجمل سو آرین سو اوس خو به ای نه غواړي نو د دې لپاره موږ تاسو کولی شو چې د دې څخه استفاده وکړو څوک مشکل لري د دې څخه وروسته بله ساحه چې ده د سیګنیچر په نامه باندې ده د سیګنیچر څخه هدف دا دی که چیرې موږ غواړو چې خپل ډاکومنټ ته یو سیګنیچر ورواچوو مثلا چې څوک یې باید امضا کړي دا زما ډاکومنټ مثلا څوک باید امضا کړي راځم مثلا پر دې ځای باندې زه غواړم چې دغه ورواچوم دا به نن کړم دا به هم ډیلیټ کړم پر دې ځای باندې مثلا دا ډاکومنټ ما ولیکئ مثال دا به هم ځینې دغه کړم دا مې هم ډیلیټ کړئ دا برخه چې ده د سیګنیچر دپاره دا ډاکومنټ ما ولیکئ مثلا د یو دفتر د خوا څخه دا ډاکومنټ باید چې فاینانس افسر امضا کړي مالیې و ادارې مثال او منابع بشري مثلا امضا کړي دغه دوه نفره زه غواړم چې دوی امضا کړي د دې لپاره زه راځم و دې ته پر سیګنیچر باندې کلیک کوم څوک یې باید امضا کړي اول وارې مثلا دغه چې دی احمد چې دی هغه دا مدیر دی د چیش مدیر دی مثلا د فاینانس دغه مدیر نه فاینانس ډایرکټر دی مثلا په اصطلاح باندې ورپسې ایمیل ادرس چې دی ahmad@gmail.com صحیح دی دا ایمیل ادرس سو دا چې کله زه اوکې کړم دی پر دې ځای باندې دا یم احمد فاینانس ډایرکټر پر دې ځای باندې به دی امضا کړي صحیح دی دا تاسو کولی شئ چې د دې څخه بغیر دوهم امضا مو واچوئ درېیم امضا مو واچوئ ولې یو ډاکومنټ شاید دغه دوه درې کسه یې شاید امضا کړې مثلا بل ډاکومنټ بل امضا وراچولی شئ صوفي بجې ژبه نه یا دغه د ستا و څنګ ته چې ناست دی دا زرین و دغه
غټ سړی سترګې پټې پټې کوي او د ورځ پر به دې فکر کوم ډوډۍ هم نه یې خوړلې ډوډۍ دې خوړلې ده او نو ورسه ورته په هغه اخر کې وغځېږه حتما به دې شلومبې هم څښلې ورسره په دا خاطر باندې خوب درځي ورپسې مثلا غواړي چې دوهم نفر ور واچوي صحیح دی مثلا د محمود په نامه باندې دی چې دی مثلا اچ آر ډایرکټر دی په اصطلاح باندې ورپسې د دې ایمیل چې دی د محمود gmail.com صحیح دی د دوهم امضا سول د محمود په نامه باندې کولی شي چې دا ور واچوي اوس بیا ځینې کسان وایي دغه د پیدا کېږي شاکران چې حتمي دغه پوښتنه کوي وایي دا زه څنګه کولی شم چې په پښتو باندې ور واچوم او خط یې د دې طرف څخه شروع شي او داسې دغه مضر پیدا کېږي که نه داسې شی به دا سر خلاصېږي چې د کومې خوا څخه شروع کېږي دا دغه د هغه دپاره کولی شو چې دلته راسو فقط دا ژبه د کمپیوټر دا ور واړوي د کمپیوټر ژبه چې مو واړوله په دې ځای کې مثلا د چا په نامه باندې غواړئ ثبت کړئ د احمد په نامه باندې دی چې دی مالیې او ادارې دی په اصطلاح باندې او ایمیل ادرس په انګلیسي باندې یوه د ahmad@gmail.com دا دغه که دی پر دغه ځای باندې رالی راسه و هوم ته په هوم کې پر دې طرف باندې راول ورپسې په دغه ساحه کې دا خو سیګنیچر شو اوس سیګنیچر چې بیا دی یو بیا بل اټ سیګنیچر سرویسز دی دا د مایکروسافټ افیس څخه تاسو اخلي دا کله چې زه لیکم دی ماته انلاین سفر ته خلاصیږي چې کوم شکل دی خوښ دی شاید دغه شکل اوس چې ما استعمال کړي دا شکل ستاسو نه خوښ او بل شکل دی ستاسو خوښ د دې څخه وروسته غواړئ چې دغه ډاکومنټ ته مثلا دا به زه ډیلیټ کړم ځینې راځم مثلا ژبه مې اړولې ده د رند صحیح دی ورپسې دا ساحه چې ده دا بیا د ډیټ او ټایم ده ډیټ او ټایم یا وخت او دغه تاریخ چې دی دا د دې لپاره چې موږ خپل ډاکومنټ ومولیکئ غواړم چې زه به دې ته خپل د اوسنی تاریخ ور واچوم پر څو بجې باندې ما ولیکئ پر کوم تاریخ باندې مولیکئ دغه مختلف ډولونه دي د تاریخونه مثلا زه دا انتخابومه دا مې دا دې ور واچوئ 12:55 او 40 PM دا به زه راسره ثبت کړمه دا هم 12:55 اوه زما په کمپیوټر کې هم 12:55 دی دا به راسره ثبت کړمه کنټرول اس براوز پې کړمه دا پر ډیسکټاپ باندې د مثال د نیو په نامه باندې بیا راسره ثبت کړمه بند به یې کړمه ښه د نیو په نامه باندې واوه دا به زه اوس کلیک کړمه ښه دی بیرته وخت هغه وخت ښیي اوس ته وایه چې یا زما دا رقم وخت زما نه وي په کار پر هر وخت باندې چې زه ډاکومنټ خلاص کړم ماته به چې هغه ګړي دغه راوښیي وخت راوښیي چې اوس څو بجې شولې اوس خو دلته بیرته هغه 12:55 دی د دې دپاره بیا راځو و انسرټ ته په انسرټ کې راځو و دې ته بیرته و دغه فیلډ ته په دې فیلډ کې پر دغه ساحه باندې کلیک کوو مثلا راځمه د سیف ډیټ په نامه باندې سیف ډیټ 12:55 دی دا اوس 12:55 شولې دغه ساحه به یې خراب کړمه ډیلیټ به یې کړم اوس به دا کنټرول ایس کړمه ثبت شو راسره دا به یو ګړی وروسته به خلاص کړو سمه ده اوس 12:55 شولې نو باید اړولې یې وي یا دا ولې نه اړوي یا دغه به باید واړوي ښه ورپسې د ډیټ او ټایم څخه وروسته بله ساحه چې ده د ابجکټس په نامه باندې ده ابجکټس د دې لپاره استفاده کیږي یا به ته غواړې چې خپل بل ورډ ډاکومنټ تا مخکې جوړ کړی دی د هغه ټوله ډیټا راواخلې کاپي کړې دلته یا د اکسل فایل څخه یو چارټ راخلې غواړې وکاپي کړې یا مختلف مثلا د HTML څخه مې هدف دا دی چې ته مثلا انلاین صفحه یې خلاص کړې د هغه څخه غواړې چې ډیټا راکاپي کړې مثلا زه اول دوباره به ټکسټ فرام انادر فایل ټکسټ فرام انادر فایل پر ډیسکټاپ باندې به کلیک وکړم دلته د نیو په نامه باندې ما یو دغه سیو کړی وه دا اوس چې مې سیو کړي دا دی د څه هغه را انتقالي دلته یې راوړي
په دې ځای کې ږدي یعنې بالا نور خلاصېږي نه دا خو دا اوس چې مې خلاص کړي دا دغه ډاکومنټ دی یا پی ډي اف نه پی ډي اف فکر نه کوم چې راجوړي خو کلیک به یې چک به یې کو دا هم پی ډي اف ایکس ایم ایل زه نه پوهېږم اوس دغه نه لرم پی ډي اف فایلونه نه لرم چې پی ډي اف فایلونه ستا که نه کار به کوي که به نه کوي پکې نه کوي خو شاید په ځینو کمپیوټرانو کې وکړي درته دغه پی ډي اف که چېرې یو دا رقم پی ډي اف دی ګورئ دا پی ډي اف فرق سره کوي یو دا پی ډي اف دی چې زه د دې څخه ایمیج اخلم پی ډي اف فایل تیاروم یو دا رقم پی ډي اف دی چې دغه ورډ فایل دی ما جوړ کړی دی زه یې په پی ډي اف شکل باندې غواړم چې ثبت یې کړم دغه ورډ فایل چې په پی ډي اف شکل باندې ثبت کړي دا بیرته اوړي و ورډ ډاکومنټ ته کولی شئ مګر په دغه شي کې تاسو تغیر و تبدیل نشئ راوستلی چې په کمپیوټر کې په دې ځای کې چې تاسو تغیر و تبدیل راولئ حتما بیا تاسو د فوټوشاپ د لارې څخه به دغه پکښې کوئ هغه نه دی چې عکسونه یې ور چینج کړي ځینې تغیر و تبدیل پکښې راولئ هغه څخه کار کولی شئ بله ساحه چې ده په انسرټ منیو کې آخري ساحه د سیمبول په نامه باندې یادېږي سیمبول بیا پر دوه ډوله باندې دی یو ایکویشنز دی او یو د سیمبول په نامه کم سیمبول ته ډېر استعمالوي دی هغه سیمبولونه اول درته راولي مثلا دا مخکني سیمبولونه چې ما ډېر شاید استعمال کړي مثلا بیټا باندې کلیک کوم دا بیټا راغله دا به دغه کومه غواړم چې دا سایز یو څه غټ کړمه صحیح دی دا مثلا دا یو سیمبول دی ورپسې غواړئ په دغه انسرټ کې یو بل سیمبول غواړئ چې ور واچوئ پر دې باندې کلیک کړئ راځئ مثلا پر دې باندې کلیک کړئ دا جوړ واچوئ دا صحیح دی دا سیمبول دی ورپسې دا بیرته ډیلیټ کوم راځم و انسرټ ته یا ځینې نور سیمبولونه شاید زما په کار وي پر هغه باندې زه کلیک کوم راځم په مور سیمبول کې زه کلیک کوم دلته کم ډول سیمبولونه زما په کار دي هر ډول چې ستا په کار وي هغه ډول یې ته انتخابوې چې مثلا هر یو د انتخاب کې دلته د سیمبولو شکل وموړي مثلا غواړئ چې دا سیمبول ور واچوئ دلته فقط انسرټ پر کلیک کوئ کلوز پر وایئ دا د هغه سیمبول ور ولوېدی صحیح دی نو د دې لپاره استفاده ځینې کوو بله ساحه چې ده د ایکویشن په نامه باندې ده ایکویشن د دې لپاره استفاده کېږي چې تاسو غواړئ چې یو ریاضیکي فرموله جوړه کړئ خصوصا هغه کسان چې هغوی په انجینرۍ پوهنځي کې دي شاید ډېر ورسره بلد دي د دې سره زه نه پوهېږم چې هغوی په دې کې کار کړی دی که نه یې کړی خو چې دا چې فرموله چې شته هغوی شاید په پوه سي یا هغه کسان چې کمپیوټر ساینس وایي دا نور هم پوهېږي چې فرموله چې شته ا جمع بي مساوي کېږي مثلا په سي باندې دا یو فرمول دی صحیح د دې فرمولې د جوړېدو لپاره تاسو کولی شئ کومې فرمولې مې په کار دي هره فرموله چې مې په کار ده دا په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې انتخاب یې کړئ یا شاید داسې یو فرموله وي چې ته غواړې چې خپل یې دغه کړې خپل د ځان څخه یو فرموله جوړه کړې کله چې ته غواړې چې د ځان څخه فرموله جوړه کړې د هغه دپاره دغه مختلف کرکټرونه پکښې کې دي د دې څخه استفاده کوې چې مثال ا جمع بي مثلا مساوي کېږي په سي باندې مثلا دا یو فرمول دی یو معادله ده په اصطلاح باندې دغه مختلف سیمبولونه دي چې ته د فرمول د جوړېدو لپاره استفاده ځینې کولی شې څه رقم فرموله ته غواړې چې جوړه یې کړې دا خو د ایکویشن ډولونه ښه دی نه ولوېږي بیرته پر دغه فرموله باندې کلیک وکړم رابسم و ډیزاین ته مثلا پروفیشنل په نامه باندې ده د لاینیر په نامه باندې ده د نارمل ټکسټ په نامه باندې ده لاینیر شاید ورسره بلد یاست د لاینیر دغه خطي معادلې چې موږ ته ورته وایي خو دا زه داسې ډېر نه یم ورسره بلد په دې خاطر باندې چې اوس بره بیا راته وایاست چې د پلانکۍ فرموله څنګه جوړېږي پستانکۍ فرموله څنګه جوړېږي تاسې یې خپله کولی شئ هغه کسان چې انجینران دي هغوی کولی شي چې د خپلې خوښې مربوط فرمولې ولري دا مختلفې فرمولې دي مثلا دا د ریاضي فرموله ده نه پوهېږم چې کومه ریاضي ده و دا مشتقات پکښې کې دي په دې دغه کې ورپسې دا بل ډول فرمولې دي دا بل ډول فرمولې دي دا مثلا د انټیګریشن فرمولې دي دا مثلا لارج اپریټر د سمیشن علامه ده مثلا یا کومې علامې دي دا مختلفې علامې دي چې تاسو کولی شئ چې په فرموله کې استفاده ځینې وکړئ نو دا هم انسرټ منیو په دې ساحه کې که چیرې څوک مشکل لري پوښتنه وکړئ څه شي هغه خو نو هغه درست پر رسېدلي نو هغه دلته په ریفرنس کې وایو په ریفرنس کې دغه انسرټ اینډ نوټ دی فوټ نوټ دی دا دغه کوم چیرې لري چې مثلا اول دوهم دریم څلورم پنځم کنې خپل هم کولی شئ دا په دې ځای کې
بیخي داسې در مخه دې پوښتنه وکړله مثلا ته غواړې یو اینډ نوټ دا معنی چې یعنې کله پاراګراف ختم سي ته په اخر کې یو نوټ ورکړې او فوټ نوټ دا معنی چې یعنې د صفحې په اخر کې یو نوټ ورکړې مثلا دلته یو ماخذ دی ورپسې مثلا انټر وایه دوه ماخذ درېیم ماخذ څلورم ماخذ او په دې ځای کې چې بیا زه کلیک وکړم مثلا دلته انټر ووامه دغه اینډ نوټ چې بیا دی دا بیا په دغه ځای کې چې دا پاراګراف پر کوم ځای باندې ختم سي په هغه ځای کې ورجوع کړي دا په ریفرنس کې دا شیان ټوله وایي بل څوک پوښتنه لرئ